السلام علیکم زما ګران مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې زه خپل هغه ملګرو ته دا ویل غواړم چې چا زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ مینوالو زما چې کوم ټاپک دی هغه دا دی الیشا 007 هغه راغلی وه هغې خبرې وکړې ډېرې ناجایزې خبرې کړې دي نو زه هغې ته دا ویل غواړم ته پښتانه نه پتا کې اډو یو ذره شرم و حیا نشته ستا په پلار کې نشته ستا په مور کې نشته هغه یو ځل توبه وویستل هغې نه باوجود بیا ته راوستې په سټیج باندې بیا کېنولې بیا کیمرې مخې ته کېنولې بیا په تا باندې ډانسونه کوي او بیا خلکو ته خبرې کوي مونږ خو غلط کار خو نه دی کړی زه د چا خور نیمه د چا مور نیمه بیا تاسو ما پسې ولې خبرې کوئ نو ته رښتیا وایې ته د چا خور نه د چا مور نه د چا لور نه ته یوه ډمه ښځه او ډمه به پاتې کېږي مونږ خبرې تا ته ځکه کوو چې مونږ پښتانه خلک یو مونږ ته خپل عزت د پښتو ژبې چې کوم دی نو مونږ ته هغه ګران دی مونږ ځکه تاسو ته خبرې کوو خو تاسو کم اصل خلک یې ډمان خلک یې تاسو په عزت باندې نه پوهېږئ نور زمونږ تاسو ته خبر کول څه مقصد نشته خو دا تاسو چې کوم بېحیایي دا چې کوم ډمتوب دا کنجرتوب او دا کوم فحاشي ډانسونه تاسو کوئ دې نه منې کوو ولې چې پوره دنیا کې خلکو ته خدا نه ده پته خلک خدا وایي چې دا پښتانه دي خلکو ته څه پته دا کم اصل خلک دي دا پښتانه نه دي خو خلک د پښتنو نوم باندې تاسو یادوي هغې ته څه پته ده هغې څه وکړي نو خدای دپاره پښتو ژبه بیا پرېږدي چې تاسو دا کوئ نو پښتو ژبه پرېږدي الیشا زه تا ته دا ویل غواړم ته خو د کم اصلې لورې کم اصله یې په تا باندې د چا خبر اثر نه کوي ولې چې د کم اصلو دین ایمان نی نو ستا هم دین ایمان نشته ته ځکه داسې خبره کې ته خلکو ته وایې زه خو د چا خور نه یم ما ته قتلاتې خبرې مه کوئ زه د چا لور خو نه یم ما سره څه لګئ بس دې مڼې ټیزنې ته هم د خبرې شوې اوس ته خو د چا خور کېدی نه شي د چا لور کېدی نه شي ته خو یوه ډمه ښځه یې هم ډمه به پاتې کېږي که نه صحیح خبره مې وویله که نه درته شرم پتا کې نشته بې غیرتې ځان دې لعنت کړی دی کله توبه وباسې او کله بیا غلط کارونه کوي توبه وباسې ډرامه دې جوړه کړې ده توبې سره ویم الیشا خدای دپاره دا غلط کارونه پرېږدی دا وګورئ زه تا ته ښیم دا وګوره دا وګورئ دا سپی ده تا نه خو دا سپی ښه ده وګورئ ودې کتله تا نه خو دا سپی ښه ده ظالمې نه چاته څه وایي او نه چا د غلط کارونه کوي خو لږ خو شرم وکړه که نه ظالمې په تا کې اډو شرم نشته یم ته ما ته په خپله وایي ته په کومه ژبه باندې پوهېږې په هغه ژبه دې پوهېږم ته خو د اډو د سړي لورې نه د سرو ستا مورم داسې ستا هغه پلارم داسې او ته چې هغې نه پیدا یې که نه دا الله ته پته ده او ستا مور پلار ته پته ده خو وایم ته د سړي لور نه شي جوړېدی چې کوم تا سره بړواشا ناست دی هغه هم د سړي زوی نه دی هم یو اجړا دی اوس په خبره پوه شوې چې په کومه خبره باندې ته پوهېږې ته ما ته هغه خبر وکړه په هغه خبره باندې به دې پوه کړم صحیح شو که نه مینهوالو چې زما ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل کمنټ راته راولېږئ چې کوم ورونو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی هغوی ته یو ځل بیا وایم زما چینل هم سبسکرایب کړئ ورسره د بیل آیکن هم پریس کړئ والسلام